د سلام دا چولو د دې جواب ورکول د دې 10 نیکیانې او په دې هکله د عرب په ډېرو کارونو کې زموږ نه ښه دي. د دې جومات ته چې زه راننوځم زموږ دلته یو عربی ناست صرف د هغه سلام زه اورم، نو ټوکرې ناست وتو کې هم بیا داسې کله دلته فرض لمونځ وکړم که نه وځم سلام وکړم، نو اکثر دا پښتانه داسې ګوري ما ته چې ده څه ووایي. نو عرب زموږ نه په ډېرو کارونو کې ښه دي. بیا هغه چې په خپله وځي هغه سلام واچوي غریب دغه شان وځي څه اواز د جواب را نه شي. نو ما ته پته نشته چې یا خو بې رغبتي ده چې مړه 10 نیکیانې څه ورسره کېږي، په 10 به څه وشي؟ یاره دومره په قلاره چې بلکل په غوږ نه لګي. نو دا چې کم سے کم هغه چې سلام یې اچولی چې هغه ته خو پته ولګي که نه چې لکه اوس زه یو مجلس ته درننه وځم السلام علیکم ورحمت الله، زه وایم چې یاره دوی نه دی ویلی، زه به ورته بیا وایم چې السلام علیکم. هغه کیدای شي زه پاس به کوي چې مونږ په زړه کې وعلیکم السلام ده ته به اوس شوی، نو هغه مسله ټوله ختمه شوه. نو طریقه دا ده چې د سلام جواب دا ګوره واجب دی، دا یاده کړئ خبره، اچول مستحب دی او به جواب واجب دی، او چې یوی جواب وکړي دا کافي دی. خو هر مؤمن دا کوشش کوي چې نیکیانې ما وګټلې، نو تا به ډډه لګولي خپه به دې په خپه باندې چوري چې زه پلانې به ووایي زه. نو دا کمزورتیا عموما زموږ په دې خلکو کې شته چې دوی د دې خبرې دومره اهتمام هغه نه کوي.